أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. مخکې الله پاک د منافقانو بیان فرمایو چې منافقان خلق هغه په ظاهر باندې د مسلمانانو سره خپل ځان مسلمان حسابي او دعوه د اسلام کوي، لیکن په حقیقت کې دوی د مسلمانانو ملګری نه او دو مینا او دوستانه کوي د هغه کسانو سره چې په هغه باندې الله پاک غضب کړي، یعنی د يهودو او د غیر دینو سره د دو د زړه تعلق. نور دغه خلقو نتیجه الله پاک بیانوي چې ان الذين يحادون الله ورسوله، یقینا هغه کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول د هغه، اولئک فی الاذلین، دغه کسان په ډیرو ذلیلانو خلقو کې دي، دغه ډیر ذلیل او رسوا خلق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لیکلی دی الله پاک، یعنی په تقدیر کې الله پاک دا خبره لیکلی دا چې خامخا زب غالب کېږم او پیغمبران زم. ان الله قوی عزیز، یقینا الله پاک قوت والا زورور دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله، تب بیانمو میدا سی قوم چې ایمان راوړي په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې، یوادون من حاد الله، دوستانه کوون کی د هغه چا سره چې خلاف کړه دې د الله او د رسول د هغه، یعنی کم چې په صدق مؤمنان دي نو دوی چرته هم تونمو می په داسې حالت کې چې دوی د الله پاک او د هغه د رسول د مخالفینو ملګری چرته جوړ شي، داغو سره چرته کې تعلق او دوستانه یعنی د مومن شان دانره چې د الله پاک د مخالفت کون کی یا د هغه د رسول سره مخالفت کون کی سره د مینا محبت وساتي یا وسره دوستانه وساتي. او کم خلق چې هغه د الله او د هغه د رسول د مخالف سره دوستانه ساتي او تعلق وسره ساتي، په حقیقت کې د پدغه صادق مؤمنانو کې نه د خامخا چرتا په بل ډله کې ده او په ظاهر باندې د مسلمانانو د ډلې دعوت. نو الله پاک فرمایي چې تبونه مومي داسې قوم چې هغه ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې، یوادون من حاد الله، چې دوستانه کوي د هغه چا سره چې مخالفت کړي ده د الله او د رسول د هغه،
ولو كانوا آباءهم اگر چې وی دغه مخالفت کوون کی د الله او د رسول د هغه پلاران ددو د پلار نیکه د مشران اگر چې د الله او د هغه د رسول د حکم مخالف وي نو دی بیا هم وسره دوستانه او تعلق نساتي او ابناءهم او یا زامن ددو او اخوانهم او یارون ددو او عشیرتهم یا قبیله ددو چې کله د اسلام او د کفر معاملې راشي د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم معاملې راشي نو د پدې کې د هیڅ چا پروا نه ساتي نه ضرور نه د پلار او نه د خپل بچی یا د قام قبیله د هیڅ چا پروا نه ساتي او په صحابه کرامو کې دا صفت په کامله طریقه باندې چې کله د الله پاک د حکم خلاف بلار زوی ته مخامخ شوه دی په جهاد کې نو زوی د هغه سره هیڅ قسمه تعلق او ملګرتیا د دې خیال لحاظ نه دی کړی نه د رشتہ دارۍ خیال کړی مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې دته درده رور مخامخ شو دا هغه نه سرو دغه شان چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د پلار مخامخ شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوله ابو قحافه چې کله ایمان لا نو راو نو د پاغه باندې حمله وکړه گزاري په وکړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فیصله لاړه نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل چې د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا مخالفت دا نشم برداشت نو الله پاک فرمایي چې د مؤمن شان او د مؤمن صفت داده چې د چرته د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت هغه نشي برداشت کوله اگر کداغه مخالف د پلار یا بچی یا رور یا قام قبیله یا بل قسمه نسبدار ولینه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دغه کسان لیکل دی الله پاک پزړونو د دو کې ایمان یعنی مضبوط کړی دی او پوخ کړی دی الله پاک د دو پزړونو کې ایمان وایدهم او مضبوط کړی دی دو بروح فروح سره منه د خپل طرف د ایمان هغه نورانیت الله پاک د دو پزړه کې اچولې یا د روح نه مراد جبرئیل امین الله پاک دی موافق یو طرف ته زمون ایمان دی مونږ چې د چا سره تعلق ساتو او ناس ته پاسته وسره ساتو نو هغه کده دین هر څومره مخالف د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم هر څومره خلاف کوونکی خو موږ د هغه سره ډیر په خوشحالي او په خندا پیشانی باندې ملاویږو او کینو وسره او تعلق وسره په خبره چرته نه پریکو او نو وسره تعلق پریدو خو چې د لسرو په معاملې راشي زمونږ خپل ذاتی او پدې کې اخوا دې خوینو پدې وسره د عمر تعلق کټ کړ اگر کبه زمون رور او پلار نو یو طرف ته ایمان زمونږ دی او یو طرف ته هغه ایمان چې الله پاک د هغه صفت بیان کړي نو الله پاک دې موږ ته دغه ایمان نصیب کړي ځکه الله پاک فرمایل چې دغه کسان د دو پزړه کې الله پاک ایمان پوخ کړی دی او مضبوط کړی دی
او دوی مضبوط کړي دی په دې ایمان سره. او بل صفت د دوس الله پاک بیانوي چې کله په یو انسان د هغه ایمان د داسې درجه ایمان نو د هغه د انعامات او د نتیجې بیان الله پاک کوي. ويدخلهم جنات داخل بکیدو یعنی داسې ایمان والا خلق به الله پاک داخل کی جنات باغونو تا تجری من تحتها الانهار چې بېږي بلاندې د نهرونو د هغینا ولی لاندې د بنگلو د هغینا نهرونه خالدین فیها همیشه به ویدو پدې چې داسې بنگلی او داسې باغونه بوي چې پاغي کې به نهرونه جاری. رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دے الله پاک د دونا او دو راضی دے د الله پاک. وس مخ کی الله پاک یو ډر بیان کړی و چې په هغه باندې شیطان غلبه کړی او د شیطان د غلبې د وجینا الله پاک فرمای فانساهم ذکر الله د خدای ذکر او یاد د دون يرشه د دو په ذهن کې صرف دنیا هغه پرته ده. دنیا وته هر ټیم یاد ده. دو د معمولی اشاریو نقصان د دنیا په لحاظ هغه پیجنی خود غرام ر نقصان د دین په باره کې الله پاک وای هغه نه پیجنی پاغي نه پويږي هغه ته بیا یې. نو الله پاک فرمای اولئک حزب الشیطان دغه کسان د شیطان ډله او کم کسان چې په ایمان کې مضبوط دي او د خدای او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کولو ته په هیڅ حالت کې تیار نه دي نه د هغه د مخالفین سره دوستانه کولو ته تیار دي. نو الله پاک فرمای چې دغه کسان اولئک حزب الله دا د الله ډله. الا ان حزب الله هم المفلحون خبر شي چې یقینا ډله د الله پاک هم دو کامیاب. الله پاک دې زمونږه ایمانونه په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او موږ د الله پاک خلوص په ایمان کې نصیب. ان الذين يقينا هغه کسان يحادون الله چې مخالفت کوي د الله ورسوله او د رسول د هغه اولئک فی الاذلین دغه کسان په ډیرو ذلیلانو خلقو کې دي. من دی الله را دغه ذلیل خلقنا محفوظ کی. كتب الله لیکلی دی الله تعالی لا اغلبن انا ورسلی چې خامخا غالب کېږم بزو او رسولان زما. ان الله قوي عزيز یقینا الله پاک قوت والا او زور ورده. لا تجد قوما تب بیان مومی یوداس قوم یؤمنون بالله چې دو ایمان لري په الله پاک والیوم الاخر او پورز د اخرت یوادون من حاد الله چې دوستانه کوي د هغه چا سره چې خلاف کړي دی د الله پاک او د رسول د هغه. ولو كانوا اگر چې ویدو آباءهم مشران ددو او ابناءهم او یا زامن ددو او اخوانهم او یارون ددو او عشیرتهم یا قبیله ددو
او زمون خو حالت دار چې ضرور په باره کې موږ کفر تبیا هم ځانته که زما روح ته دې خبره وکړه نو ته دې ته نه ګوري چې دا ګناه د چا نو نه موږ دې د ظلم مرګتیا د ظالم دی ملګری شو او ردی په وجه د جهنم ته هم لاړ شو خدا دلته موږ د الله حکم ته تیار اولئک دغه کسان کتبا لیکل دے یعنی پوخ کړه فی قلوبهم فزلون ددو کی الایمان ایمان وایدهم او مضبوط کړي دي دو بروح منه بروح سره د خپل طرفنا ويدخلهم او داخل وکدو لرا جنات باغونتا تجری چی بهیگی با من تحتها لاندی داغینا الانهار نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بویدو پاغی کی رضی اللہ عنہم راضی دے اللہ پاک ددونا ورضوا عنه او دو راضی دی داغنا اولئک حزب اللہ دا غدل دا اللہ پاک تا الا خبر شئی ان حزب اللہ یقینا دل دا اللہ پاک هم المفلحون هم دو کامیاب دی